که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم د ډاټا ولیډیشن په بیلابیلو برخو باندې تاسو ته کار کوم. راځم لومړی د ډراپ ډاون لیست نه شروع کوم. مثال چې ډراپ ډاون لیست دا ډراپ ډاون لیست نیسم چې مثال په دې باندې کار کوم. دلته مثال جنډر ده د دې نه تر دې پورې دا بلاک کوم تر دې پورې. اوس که زه راشم ورته چې په ډاټا ټاب کې په ډاټا ټاب باندې کلیک کوم. بیا راځم دلته په ډاټا ټولز کې ډاټا ولیډیشن په ډاټا ولیډیشن کلیک کوم. په دې کې زه یوازې اوس په دې دوه باندې کار نه کوم چې مثلا انپوټ میسج او یا ایرر الرټ په دې باندې زه کار نه کوم. ستنه په سیټینګ ټاب باندې دلته کار کوم. په دې کې مثال الاو مثال اوس چې الاو اجازه ورکړه مثال ار یو ته اني والو ار او والو ته. خو زه راځم ورته چې ډاټا ولیډیشن ته اوس دلته نیسم چې لیست یو ډراپ ډاون لیست جوړوم چې څنګه موږ کولای شو چې دلته ډراپ ډاون لیست جوړ کړو. راځم دلته موږ کولای شو چې په خپل ټایپ کړو. لکه دلته لیکم چې میل او یا فیمیل په دې شکل سره ورته چې اوکې. کله چې اوکې وهم نو دلته مثال دا به کار چې زه کلیک کوم ګورم میل او فیمیل په دې ډراپ ډاون لیست کې راغی. مثال بل ویلو دلته نه مني. که زه بل ویلو دلته انټر کوم مثال ګوره دلته ماته میسج راکوي چې دا نه مچ کوي. مثال دا د غلط ډاټا نه چې شو مخنیوي شو. که زه راشم دلته اوس دې ته راشم دا بلاک هم موږ کولی شو چې د دې شیټ کې په خپله په همدې شیټ کې یا په بل شیټ کې معلومات د دې سره لینک کړو. راځو دلته مثال بیا راځم په ډاټا ټاب کې په ډاټا ټاب رایبن کې راځم د ډاټا ټولز کټګوري کې ډاټا ولیډیشن نیسم. بیا نیسم ورته چې لیست په لیست کې دلته ورته وایم چې سورس نیسم. په سورس کې مخکې موږ ټایپ کوو. اوس ورته چې کوم دا علامت باندې کلیک کوم او دلته دا لیست نیسم. که دا لیست په بل شیټ کې می هم تاسو کولی شئ چې دا راولئ. اوس ورته چې اوکې مې کړ. دلته وګورئ مثال دا چې شو دا لیست دلته راغی. مثال په دې شکل سره ګوره د کې دا هم لیست را ده په همدې شي یو هم ټایپ کو په خپل او بل هم مثال د همدې شیټ کې دا لیست موجود او د دې نام دا راو. اوس راځم د بل شیټ نه معلومات د جاب ټایټل دپاره راولم. دا مثال ته سلیکټ کوم او راځم ورته وایم چې بل ډاټا ولیډیشن ته راځم په ډاټا ټاب کې او ډاټا ولیډیشن باندې کلیک کوم. بیا ورته وایم چې مثال لیست په لیست کې ورته وایم چې براوز کا کوم ځای ته مې بوځه. مثال راځم دا شیټ کلیک کوم. شیټ 1 لاندې د شیټ په دغه کې شیټ 1 کې ما ډاټا اچولې دا سلیکټ کوم. دلته دا ډاټا ورته سلیکټ کوم. بیا کلیک کوم ورته چې اوکې مې چې کړ. دلته ګوره هغې شیټ نه دا ډاټا رااله. مثال تاسو کولی شئ چې یو مکمل کالم د سلیکټ کړئ او مثال دې ټول کالم ته مثال ډاټا ولیډیشن ورکوئ. که دلته راشي مثال زه ورته چې ډاټا ولیډیشن دې ته ورته وایم چې شی په دې کې لیست نیسم. لیست کې ورته دلته لیکم چې من او اومن مثال دا نیسم. اوکې مثال که دلته وسارځي کې تاسو کلیک وګورئ. مثال دلته فرض کې د دې ډاټا مثال راغلی تر اخر د شیټ پورې. که زه راشم کنټرول ونیسم کنټرول شیفت کنټرول ونیسم ځان ته اینډ وهم نو اخر شیټ کې ګوره دا راغلی دی. اوس ورته وایم چې کنټرول اپ پس سر ته ځم. مثال دلته ګوره د سر نه د دې سر نه تر هغې سره پورې راغلی دی. اوس دا ډیلیټ کوم. که چېرته زه دې ته راشم د دې ته ووایم چې مثال ډاټا ولیډیشن دې کې ما ډاټا ولیډیشن تر دې پورې ورکړی. بیا راځم ډاټا ولیډیشن ته او دلته وایم ډاټا ولیډیشن اوکې کوم. ورته وایم چې مثال کلیر آل مثال بیرته چې کوم پاکوم. مثال د دې نامې چې کوم پاکه. که زه دې ته راشم دا مثال سلیکټ کوم او دلته راشم ډاټا ولیډیشن مثال ډاټا ولیډیشن ورته وایم چې اوکې سیټینګ ته دلته رالم. مثال د دې ویلو مثال ته وګورئ دا کلیر بټن دا په چې کې په دې سیټینګ کې مثال لاندې سیټینګ کې دا په دې وینډو کې مثال لاندې دا چې کلیر کې مثال کلیر اوکې مثال دا چې کې ټول به پاکي. ګورئ دلته اوس دغه څه چې موږ ورکړو هغه نشته. راځم بیا جابس ته. مثال دا جابس مې تر دې پورې سلیکټ ورته وایم چې
ډاټا ولیډیشن. لومړی راځم تاسو ته د اول شیټ ته راځم. په اول شیټ کې مثال د دې نه دا ټایټل لري کوم. کله چې د دې ټایټل مې لري کړ دا ډاټا ته نه ډیلیټ کوم دا په دې کالم کې دا ډاټا پرېږدم. بیرته ډاټا ولیډیشن شیټ ته راځم. دې شیټ ته رالم او مثال دې ته ورته وایم چې ویلو په دې کې سلیکټ کا او دا مې سلیکټ کړ. اوس ډاټا ولیډیشن ته راځم. په ډاټا ولیډیشن کې دلته ګوره لیست نیسم. په لیست کې مثال دا براوز علامه نیسم. دلته راځم په دې شیټ کې راځم. دې کې دا ټول شیټ د سر نه تر اخره پورې سلیکټ کوم. کله چې دا سلیکټ کوم ورته چې اوکې بیا وایم اوکې. مثال کله دې کې وګورئ مثال څه ده دا په دې کې آی ټي منیجر فاینانس منیجر دا کې دا وزر راځم په دې شیټ کې بیرته اول شیټ ته راځم. کله چې اول شیټ ته رالم دلته ورته وایم چې ډیټابیس اسسټانټ یا راځم لوجستیک منیجر مثلا دا هم پکې اضافه کړو. دوه مې اضافه کړو. ډاټا ولیډیشن تر شم دلته اوس تاسو وګورئ ډاټا اسسټانټ او لوجستیک منیجر دا دواړه څه شو په دې کې اضافه شو. مثال دا هم په دې طریقه. اوس که دلته مثال دا دلته لاندې ډاټا ولیډیشن دې کې نشته دی. مثال دې ته یو رنګ ورکوم مثال چې تاسو پوه شئ چې تاسو ته ښکاره شي ګور دې کې ډاټا ولیډیشن نشته. که زه غواړم چې دا ډاټا ولیډیشن په دې کې راشي مثال زه چې د دې نه دا سلیکټ کوم او بیا راځم ورته چې کاپی په کاپی کې دا مې کاپی کو. مثال دا کوم ساحه کې چې زه ولیډیشن راولم دا ورته سلیکټ کوم. بیا راځم پیست ډراپ ډاون لاندې ارو کې کوم. دلته ورته چې لاندې ګورئ دلته پیست سپیشل په دې پیست سپیشل باندې کې کوم. دلته چې ده ورته چې پیست کې ولیډیشن مثال چوکا ولیډیشن را کاپی کا. اوکې کوز په دې کې ګورم هغه ټول ولیډیشن کاپی شو. یعنی ډیر اسانتیاوي په ایکسل کې ډیر اسانتیاوي شته. تاسو کارونه ډیر اسان شوي دي. تاسو کولای شئ چې د ډاټا ولیډیشن څخه په اسانۍ سره استفاده وکړئ. نو دا ډاټا ولیډیشن چې ډراپ ډاون لیست کې څنګه ویلو په مانوال داخله یا لاسي ډول باندې داخله کې او په اتومات ډول یو شیټ یا په دې شیټ کې تاسو ډاټا ریفرنس کوئ چې مثال دغه ډاټا د هغه ځینه راواخله. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.